السلام علیکم ګرانو مینوالو، ستاسو د بیرور جعفر شاه درویش یم. پروګرام د ښکلې مازدیګر. په ښکلې مازدیګر پروګرام کې را سره یو ډیر زبردست زلمی شاعر د نظامپور علاقې یو ډیر خوش اخلاقه انسان او ډیر ښکلي مزاج والا شاعر موجود دی. نو راځئ چې نیغ په نیغ ورسره ملو شو. السلام علیکم ګرانه، په ښکلي مازدیګر پروګرام کې درته ستړي مشي او خرکلی وایم. ډیره زیاته مننه جعفر شاه درویش صاحب، مننه مو کومه چې وخت مو راکړو او دومره د لرې نه راغلې. بیا ستاسو مشکور یم. ګرانه، یقینا چې ډیر ملګري تاسو پیژني، خو زمونږ د دې پاڼې چې کوم نوي ملګري دي نو هغوی سره خپله لنډه شان پیژنګلو وکړي. ډیره مننه. زه نوم مې فضل الرحمن دی، فطرت تخلص لرم، د ضلع نوخار نظامپور علاقې یو لوی کلي کایي سره زما تعلق دی او سبق مې تر 10 جماعته پورې ویلی دی او د سکول د وختونه د شاعرۍ سره شوق او ذوق لرم او دا وخت په چراټ سیمنټ فیکټرۍ کې ملازمت کوم. ګران، یقینا زموږ ملګري به په تمه وي چې ستاسو نه ښکلي ښکلي شعرونه واورو، نو څه به را سره شریک کول غواړئ؟ درویش صاحب، یو غزل به درته ووایم او د غزل مطلع عرض ده چې نه په ګریوان کې تار لرم نه په لمنه کې تار، نه په ګریوان کې تار لرم نه په لمنه کې تار، غربت مې نه پرېږدي لمحې له هم په ستنه کې تار. نه په ګریوان کې تار لرم نه په لمنه کې تار، غربت مې نه پرېږدي لمحې له هم په ستنه کې تار. او شعر دی چې مورې زما په زړه کې نښتې له مودو راهسي، مورې زما په زړه کې نښتې له مودو راهسي، ستا د صادر نه پاتې شوی چې و غنه کې تار. مورې زما په زړه کې نښتې له مودو راهسي، ستا د صادر نه پاتې شوی چې و غنه کې تار. او هیڅ یو اندام به مې له درده قرار ونه مومي، هیڅ یو اندام به مې له درده قرار ونه مومي، وخت راته داسې دی بڼلی په سرمنه کې تار. هیڅ یو اندام به مې له درده قرار ونه مومي، وخت راته داسې دی بڼلی په سرمنه کې تار. او دومره صفاق قتل هیڅ یو اوزار یې لاس کې نه و، دومره صفاق قتل هیڅ یو اوزار یې لاس کې نه و، نن کارولی دی قاتل په یو وژنه کې تار. دومره صفاق قتل هیڅ یو اوزار یې لاس کې نه و، نن کارولی دی قاتل په یو وژنه کې تار. او درویش صاحب مقطع عرض ده چې که هغه زرکشي زما د غاړې هار فطرته، که هغه زرکشي زما د غاړې هار فطرته، او رازوړند کړی مې په دغه مراد ونه کې تار. ډیره مننه. ډیر ښه، ډیر ښکلې. ګرانه، وړاندې به را سره څه شریک کول غواړئ؟ درویش صاحب، یو بل غزل به درته ووایم او دغه غزل هم داسې دی چې څوک به دې وکړي تور وربل ته ځان مرګي بریدونه، څوک به دې وکړي تور وربل ته ځان مرګي بریدونه، یاد د حسن تاج محل ته ځان مرګي بریدونه، څوک به دې وکړي تور وربل ته ځان مرګي بریدونه، یاد د حسن تاج محل ته ځان مرګي بریدونه. او درویش صاحب شعر دی چې کور یې کندر کندر شه غڼي پکې جالې وکړه، کور یې کندر کندر شه غڼي پکې جالې وکړه، چا چې راوړي دي کابل ته ځان مرګي بریدونه، کور یې کندر کندر شه غڼي پکې جالې وکړه، چا چې راوړي دي کابل ته ځان مرګي بریدونه. او د زرکو زرکو پیغلو ذکر اوس په شعر کې نشته، د زرکو زرکو پیغلو ذکر اوس په شعر کې نشته، مونږ راوړي دي غزل ته ځان مرګي بریدونه، د زرکو زرکو پیغلو ذکر اوس په شعر کې نشته، مونږ راوړي دي غزل ته ځان مرګي بریدونه. او دواړه لبان دې هم ګلرنګې په نظر کې ساته، دواړه لبان دې هم ګلرنګې په نظر کې ساته، چرته ونه کړي ستا چارګل ته ځان مرګي بریدونه، دواړه لبان دې هم ګلرنګې په نظر کې ساته، چرته ونه کړي ستا چارګل ته ځان مرګي بریدونه. او مقطع عرض د درویش صاحب چې د خپل ښایست په اور فطرته جانان تل کړي دي، د خپل ښایست په اور فطرته جانان تل کړي دي، په سپینه لار کې ما پاگل ته ځان مرګي بریدونه. ډیره مننه. ډیر ښه دی، ډیر ښکلی. ګرانه، غواړم چې اخر کې درنه یو غزل بلم واورم، څنګه مو خوښ؟ بالکل درویش صاحب، یو غزل به درته بلم ووایم
د غزل مطلب داسې ده چې قلاره شپه ده خوشي لاره ده بیماره ده. قلاره شپه ده خوشي لاره ده بیماره ده، زه یم او څنګ کې مې دلداره ده بیماره ده. قلاره شپه ده خوشي لاره ده بیماره ده، زه یم او څنګ کې مې دلداره ده بیماره ده. او دا ته چې تللی یې د ستا د تلو نه پس خبر یې، دا ته چې تللی یې د ستا د تلو نه پس خبر یې، مرمه اروا مې بې قراره ده بیماره ده. دا ته چې تللی یې د ستا د تلو نه پس خبر یې، مرمه اروا مې بې قراره ده بیماره ده. او په دغه لاره پیغلې مه بوځئ پیریان پې راځي، په دغه لاره پیغلې مه بوځئ پیریان پې راځي، کومه لار تلي چې تر ښاره ده بیماره ده. په دغه لاره پیغلې مه بوځئ پیریان پې راځي، کومه لار تلي چې تر ښاره ده بیماره ده. او زندگی داسې ده د پښو په ځای په سر روان یم. درویش صاحب زندگی داسې ده د پښو په ځای په سر روان یم، تنګه مې سا له خپل گفتاره ده بیماره ده. زندگی داسې ده د پښو په ځای په سر روان یم، تنګه مې سا له خپل گفتاره ده بیماره ده. او څنګه به وړي د ګټې کور ته خپل بې ساخته وجود، څنګه به وړي د ګټې کور ته خپل بې ساخته وجود، دا قافله بې له سالاره ده بیماره ده. څنګه به وړي د ګټې کور ته خپل بې ساخته وجود، دا قافله بې له سالاره ده بیماره ده. او دغه جینۍ په شته لباس کې بې لباسه ګرځي، دغه جینۍ په شته لباس کې بې لباسه ګرځي، د کومې ډلې پیروکاره ده بیماره ده. ډیره مننه. دغه جینۍ په شته لباس کې بې لباسه ګرځي، د کومې ډلې پیروکاره ده بیماره ده. او مکتارز دا درویش صاحب چې فطرت مو بند دی د حالاتو په قفس دننه، فطرت مو بند دی د حالاتو په قفس دننه، زندگی ډیره خوارزاره ده بیماره ده. ډیره مننه. ډیر ښه، ډیر ښکلی. ګرانه په آخره کې مینوالو ته څه میسج، څه پیغام ورکول غواړئ؟ بس داسې ده چې درویش صاحب پښتانه ډیر ځپلي دي او د بمونو بارودو او د ماکو د دغو څیزونو نه. نو زه وایم چې مینه زموږ د ادب دغه وي پیغام وي، نور زموږ هیڅ مقصد نشته. د شعر و شاعرۍ دغه مقصد دی چې مینه دې په خپلو کې وکړو، ورورولي دې وکړو، او دا ژوند چې کوم دی دا یو ځل میلاویږي، او دا چې کوم دی په مینه او محبت تیر کړو. او ډیره زیاته مننه. مینوالو یقینا چې ستاسو به زموږ د نن پروګرام خوښ شوي وي. زموږ د نورو پروګرامونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل JSD TV ضرور سبسکرایب کړئ. په دې سره زه جابر شاه درویش سره د خپل ملګري ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد بریالي اوسئ. د الله په امان.